سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ښه به روان وي او زه ډېر به خوشحاله یو. موږ نن په لغمان کې یو او د لغمان دغه خوږو منظرونه او د بهترین موسم نه خوند اخلو. دلته نږدې له موږ سره د ازادۍ څلی دی، البته چې دا زموږ شاته دی او ملګري پاس ورختلي دي او د ازادۍ په سر باندې مزې کوي. اسد لاله لغمان نن سبا څنګه روان دی؟ لغمان ماشاءالله ډېر ښه روان دی، موسم ډېر ښه شوی دی، حالات یو وخت رینګلي وو، اوس ښه شوي دي، بارانونه نه وو، دا 2-3 ورځې باران وشو، خلک خفه وو چې فصلونه به خراب شي، څنګه دهقانان ډېر خوشحاله دي، حالات ښه دی انشاءالله، امنیت هم بد نه دی. ابادي پکې څنګه روانه؟ ابادي ښه روانه ده، خو د ښه خبره ده څه رقم ابادي؟ د سیمټو ابادي که د ذهنونو ابادي؟ دا سخته پوښتنه ده. ابادي خو د سیمټو ده، خو انشاءالله چې د ذهنونو ابادۍ باندې به هم کار کوو، خو زموږ او ستاسې کار دی، وبه یې کوو انشاءالله. خو ټولو نه ښه خبره ده چې نن سبا یو 3-4 چارواکي چې راغلي دي دا ډېر ښه دي، خلکو ته توجه ورکوي. ځوان والي صاحب دی، ځوان والي دی، ښاروال بد نه دی، دغه معاون صاحب چې راغی ډاکټر صاحب دا، نو دوی داسې هوډ کړی چې خلکو ته وخت ورکړي، خلکو سره خبرې وکړي، د خلکو ستونزې واوري. دا یو ډېره ښه خبره ده. انشاءالله دې سره به ولس او حکومت نږدې شي، یو څه چې خلک خفه دي، ګیلهمن دي، ګیلې لري، هغه به ختمې شي. نو موسم خو دا دی، ته پوهېږې چې موسم خو نو بل وړ خوند کوي. لغمان ته که په دې ورځو کې راغللی، له موسم سره انسان 10 کاله ځوانېږي، خوند ترېنه اخیستلی شي. او د ګلانو موسم هم را روان دی او زموږ د ماهیو موسم هم را روان دی. ماهیان مو تیار په حوضونو کې خوشي کړي دي او راتلونکو 5-6 میاشتو کې به غټ غټ ماهیان وي او موږ او تاسې به مزې پکې کوو ګرانه. لغمانیان چې دي ماهیانو ته د ماهیانو فارم ته د کبانو فارم ته د ماهیو فارم وایي. د ماهیو او د غوهیو فارمونه هم جوړ کړي دي، داسې خلک وایي دلته. نو اسد لاله د سرکار له چارو له دې ټولو نه وراخواته عموما په لغمان کې نن سبا د بوټو د کرلو د دې موسم دی. تاسې هم کوم بوټي کرلي که نه؟ ډېر تقریبا ما بله ورځ یو پوسټ هم کړی، په دې باندې لیکلي مو چې تر 1.5-2 پورې ما بوټي وکرل. نو سږ کال خو تا ته معلومه ده پلار مې ناروغه دی، پلار مې راته ویل چې یا مې بوځه او یا لاړ شه ته دا کار وکړه. نو ډېرې ونې مې کېنولې، بلوک ونې راته زموږ رئیس صاحب عبدالله ارسله راولېږلې. ډېر ښه رئیس صاحب خو د خیر ښېګړو په کارونو کې هر وخت اول قدم اخلي. صدقه جاریه کې د موره یو دی. بلکل. او نور مې ګڼ ګلان او مثلا د ولو شفتالو مې کېنول، څو بوټي تقریبا 80-100 بوټي شفتالو مې کېنول. نو ډېر ښه. او سږ کال ما چې وکتل ډېرو خلکو توجه ورکړې وه د بوټو ته. ډېر ما د رکشاګانو کې به مې چې لیدل چې بارېدل او خلکو وړل د نرسریانو یا پولیو دې ځایونه، یعنې هغه د زرغون لغمان خبره رښتیا کوي خلک. زه به ډېر خوشحاله شوم دې سره چې دا رکشو کې به مې لیدل، ما به ډېر خوند اخیسته. نو یو ملګري ته مې ورځ هم ویل ما چې دا زه د هغه نه ډېر خوند اخلم رکشو کې چې دا د ماهیو کیسه څنګه روانه ده؟ ښکاري که نه په حوضونو؟ ماهي خو لا نه ښکاري. زه خو نن پسې وګرځېدلم، بیخي ورک ول، ټول پټ شوي وو له موږ نه. په ژمني خوب باندې لا تر اوسه ویده دي، انشاءالله ډېر ژر به راشي. بلکل. عبیدالله دی دلته له موږ سره. عبیده، لغمان څنګه روان دی او ته څنګه پکې روان یې؟ زما خوا ته خو ډېره تیاره شوله، په داسې چې دا د ازادۍ مناره هم ښکاره شي. ازادي شته، ازادي شته، موږ او تاسې ازاد یو. همدا اوس چې ته کومې خبرې کوې دا د ازادۍ برکت دی چې کوې. که بوټي دې وکرل که نه؟ تر اوسه دې کرلي؟ څومره بوټي دې وکرل؟ ولا مونږ خو په ګډه وکرل، دغه بوټي بیا دی خو په ګډه وکرل، او یو 3-4 بوټي بیا ما ځان ته شخصي وکړل. ډېر ښه دې کړي وو. او دی عبیدالله چې دی زموږ د ماهیو د فارم مسؤل هم دی، دی په هغه چل باندې پوهېږي. نو ماهیان خو زه چې ورغلم هېڅ پته یې نه لګېده دا چېرته تللي ول. اوسه پورې خو ژمی د ماهیان دغه 11-15 ورځې بس به شروع وشي، د خیره به توپه به راځي. یا څو میاشتې وروسته به موږ دلته خپل ماهیان لرو. بس 2 میاشتې وروسته به بیا د ماهي. بس پام پې کوه زموږ په ماهیو باندې. ښه سجان لاله، دا مخامخ چې تا ته ښکاري دا ځایونه دا کورونه دي، دلته د خلکو
دا کورونه تاسو ته ښکاري چې ډېر کورونه یې جوړ کړي دي شاته د دې کورونو پوهنتون دی د لغمان هغه مخامخ ګروپونه او دغه چې ښکاري دا د پوهنتون ساحه ده دلته د لغمان پوهنتون دی څو ښوونځی پکې دي ورسره دې خواته دا هم رهایشي سیمې دي دا مسجد دی زمونږ یو غټ مسجد جوړ شو دا خو یو پارک کې مونږ تاسې ولاړ یو دا د ولایت مقام دی خواته شاته دی دانش فرهنګي مرکز دی دا لوړ کور چې ښکاري هغه دا دلته یو انجینر صاحب عزیز الله نیازي کور دی په څنګ کې مسجد درته ښکاري ډېر غټ مسجد دی دا یې د پلار مسجد دی چې د پلار په نوم یې رغولی دی ورسره دا اوس چې موږ کوم ځای کې یو دا خو خپل هم پارک دی دلته ځوانان هم راځي چکر ته بالکل نو شاوخوا مېرمنې هم راځي که نه که یوازې سړي راځي نو تر اوسه خو داسې ډېر جوړ نه دی خو مېرمنې به هم راشي ولې نه راځي خو تر اوسه پارک له د کار لاندې دی انشاءالله کال نیم کې به دا پارک نور هم جوړ شي معنا لغمان د خوندونو ځای دی او همدغه موسم دی لغمان ته د راتګ که په اوړي کې ورته راغللی نو په تناره کې به بیا څو ورځې تېرې کوي ویډیو دا خبرې مه کوه زه به ستا د ویډیو له لارې زمونږ د لغمان ښاروال صاحب ته ووایم چې خاصه توجه دې پارک ته وکړي دا پارک لږ کار غواړي دې کې بوټي نه حل کړي نور هم دا شین شي زرغونې کړي نو انشاءالله چې ډېر خوندور به شي ډېره زیاته مننه ملګریو لغمان ته یو چکر په دغه ورځو کې راولګوئ خوند ترېنه واخلئ او د ښکلي موسم باندې ځانونه لس کاله ځوانان کړئ ژوند